अस्सलाम वालेकुम ګران مینوالو زه نادیه جان په ډېر ښایسته لوکیشن باندې او زه مې باخیار موږ به تاسو وایي او مینوالو موږ راغلي وو د خانابادوش فلم په سیټ باندې وو موجودن ولې چې ډېر ښه فلم جوړېږي فرسټ ټایم باندې کلچر ډرسونه دي ټول امید لرم چې تاسو به هم خوښوئ بالکل ولې نه نادیه خیال دا راته ووایه چې لکه دې ټایم کې څومره خوشحاله یې زه خو ډېره خوشحاله یم که نه تا نه یم خبر چې ته څومره ولې چې موسم کوم ځای کې یې ځان ته ډېره خوشحاله دغه حساب زما هم دی ولې چې د ګرمۍ په وجه بیا غون میک اپ خراب وي او مینوالو بله دا وایم زموږ را روانې جمعه هفته اتوار له دې له زموږ شوګانې دي او ارشد سلیمان سلیما کې زموږ شوګانې دي تاسو به ضرور راځئ 24 25 او 26 باندې انشاءالله زموږ شوره او موږ به د ټولو کتونکو د ټولو مینوالو انتظار او که نه ځینې چې موږ په تمه او تاسو بېغمه او زه به دې لباس کې راځم ګورې ښه داسې او که نه دا لباس د پښتنو خوښ دی که نه ولې چې دا ستاسو ډېر خوښېږي نو زه هم دې لباس کې راځم تاسو دا موسم کتلی شئ ډېر ښایسته ځای کې لوکیشن دی چې نادیه لکه دې ټایم کې ښایسته موسم کې ډېره خوشحاله یم ډېر زیاته زه ډېره خوشحاله به یم چې موسم یخ دی که نه چې ستا میک اپ به نه خرابېږي کوم ځای کې ګرمي زه هلته ډېره خفه یم ښه او که نه بس نو به ته څه نه زه خو څه نه یم مینوالو څنګه چې تاسو زموږ چینل سپورټ کړی دی داسې انشاءالله نور هم سپورټ کوئ او خپلو کم کتونکي هم دي هغې سره بله وعده چې کومه مونږ کړې وه او بله زما ډرامه ایډیټینګ ته پرته ده انشاءالله هم د دې چینل نه به تاسو ګورئ نادیه خیر پروډکشن نه به تاسو دا ډرامه ګورئ زموږ د ډرامې نوم پورته والی زموږ د ډرامې نالوز بې وفا کړی ډېره ښه ډرامه ده او موږ سره پکې ډېر ښه کاسټینګ دی او انشاءالله ستاسو به ډېره خوښېږي بس